هغوی د اووه کسان ولیدل او د هغوی سره موږ خبرې وکړو. نو تقریبا چې 4-5 هفتې تېرېږي موږ په ټول کلي کې دا خبره خلکو ته رسولي. دا خاموش مهنت دی او خاموش پیغسې. دا هر ملګری دی د خپل علاقې نوعیت معلوم دی چې موږ په کوم نوعیت سره خبره کولی شو. هغه ما د خپل علاقې نوعیت تاسو ته ویلي چې موږ په دې نوعیت سره خبره کولی شو. بل ملګرو ښکلې خبره وکړه چې په هر کلي کې پروګرام کول پکار دی. زموږ دا پیغام هر کلي ته ورسېږي. الحمدلله موږ چې بدرګې په کم ځای کې خبره کړې ده نو هلته کې زموږ تنظیم یو ډېر ښکلی اثر او ډېر ښکلی نوم ته دی. ټول خلک خبر شوي موږ خبر کړي دي چې مینه محبت سره او د خپل مهنت هلته کې هغوی ته ادا وښیو. او بله خبره دا کار د یو ورځې ګورېدل دی. دا زموږ د نسلونو د عمر السلام علیکم مینوالو زیم آر جے سپوږمۍ یوسفزئی زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام ستاسو اواز سره زم ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله وي. قدرمندو نن چې کوم دی نو بیا د سفینة المساکین فاونډیشن سره څنګ په څنګ تاسو سره دا وخت حاضر یو. څنګه چې تاسو ته پته ده الحمدلله دا زمونږ د سفینة المساکین فاونډیشن دویم ماهانه اجلاس وشو. ټول د سفینة المساکین فاونډیشن څومره خاص غړي دي ټول راټول شوي دي د مولانا پوادري صاحب چیرمن صاحب چې کوم زمونږ دی د هغوی په سرپرستۍ کې او ماشاءالله ډیر یو کامیاب میټینګ وشو. د ټولې میاشتې مطلب څومره هلې ځلې چې شوي په هغې باندې هم خبرې اترې وکړلی شوې او ماشاءالله ډیر په کامیابۍ سره روان دی. دا ټیم چې کوم دی موږ سره ټول چیرمن صاحب ټول ناست دي د کوم د سفینة المساکین فاونډیشن چې کوم خاص غړي دي د هغوی طرف ته هم راځو مختصر شن چې هغوی څه ویل غواړي. ننني میټینګ کې څه په څه باندې خبرې وشولې. مولانا صاحب په نننۍ خپرونه کې ته هرکلی ویم او نننی میټینګ څه حوالې سره وشو او څه به ویل غواړئ د موقع مناسبت سره؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول نه اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم تاسو راغلئ دلته. زموږ چونکې دا سفینة المساکین دا یو فاونډیشن دی او عموما چې څنګه فاونډیشن په څه کارونو باندې په کوم امورو باندې کار کوي د انسانیت خدمت دا زموږ منشور دی. په دغه بنیاد الحمدلله دا یو منظم یو ښایسته فاونډیشن ملګرو ته چې کومه دی جوړ کړی دی. نن په هغې کې زموږ دویم ماهانه اجلاس و ماسخوتن ټیم دی. ښه کافي تعداد کې ملګري راغلي وو. د فاونډیشن چې کوم ذمهوار ملګري دي هغوی راغلي وو. اجلاس وشو مختلف امورو باندې خبره وشوله. د تېرې میاشتې څومره کارګزاري وه څومره هلې ځلې وې کوم ځای کې څه منډه تړله والی شوې وه چا سره څه اخلاص شوی و چا سره مدد شوی و د هغې باره کې پوره ډیټیل سره خبره مو شوله. مخکې دپاره هم ملګرو یو لایحه عمل هغې باندې اتفاق وکړو او امورو باندې خبره مختلف امورو باندې خبره وشوله. نو الحمدلله سفینة المساکین دا د مسلمانانو د دې غریب عوامو دپاره انشاءالله د کشتۍ چې څنګه د دې نوم دی سفینة المساکین د یتیمانانو فقیرانو دپاره به انشاءالله دا د کشتۍ د همدردۍ د ایثار د هغې انشاءالله مثالي. د تمام ملګرو زه ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه زموږ دې میټینګ ته رالل په وخت یې ویستو. او د شهزاد بهی موږ ډېر زیات شکرګزار یو چې هغوی رالل موږ له یې وخت راکړو. څومره ملګري موږ اوري څومره ملګري موږ ویني د هغوی خدمت کې هم دقه درخواست دی چې وایي دې ملګرو کم دا قدم اخیستی دا کم لار باندې دي راغلي دي دا هم په دقې بنیاد دي چې وایي د الله د بندګانو خدمت وشي. که زموږ د معاشره کې یتیم دی فقیر دی مسکین دی بیمار دی یعنې څومره هغه افراد دي چې هغه د مدد مستحق دي چې هغوی له موږ لاس ورکړو د هغوی په غم کې د هغوی په درد کې موږ شریک شو. نو تمام ورونو نه کتونکو ورونو نه که ملک دننه دي که ملک بهر دي د ټولو خدمت کې هم دقه درخواست دی چې په دې کار خیر کې موږ سره پوره حصه والی هر قسم چې کومه دی تعاون او مرسته دا تاسو یقیني جوړه کوئ. انشاءالله دا به زموږ دپاره او ستاسو دپاره او د پوره انسانیت دپاره انشاءالله د مغفرت او د بخښنې سبب و ذریعه ګرځي. جزاکم الله خیر
الله یې ستاسو عزت وکړي. مهرباني. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو شهزاد به زه ستاسو انتهایی مشکور یم چې تاسو رالی او د سفینة المساکین د فاونډیشن د اواز تاسو د عوامو ته ورمخې ته کو او موږ له کوریج هم راکړو. موږ له الله پاک دې تاسو له د دې جزای خیر درکړي. نن الحمدلله زمونږ په دې بیټک کې د جواد صاحب دی په دې بیټک کې چې کوم دی نو ماهانه اجلاس وشو. دا دویم اجلاس ماهانه په دې کې چې کوم دی زمونږ د فاونډیشن څونه اراکین او ټولو پکې شرکت وکړو او په مختلفو امورو باندې او کارکردګۍ او کارګزارۍ باندې چې کوم دی نو خبرې اترې وشولې او زمونږ ملګرو چې کوم دی نو کم خپل کوشش کړی او سعی کړی وه منډه ترړې والې وه هغه ټوله چې کوم دی مخې تاسو ته دا د پرته ده. مختصر غونته کې داسې څه پیسې را جمع شوې انشاءالله او په دې کې چې کوم دی زمونږ چیرمین صاحب چې تاسو ته لکه څنګه خبره وکړله چې دا سفینة المساکین د فاونډیشن دا د دې غریبانانو دپاره د یتیمانو دپاره د فقراو دپاره د غریبانانو دپاره د هغه خلکو دپاره چې د هغوی وس دس نشته دی هغوی کمزوري دي او هغوی چې کوم دی نو څه پیسو وس یې نشته دی چې بیمار شي په کټ باندې پراته وي د هسپتال وس یې نه کېږي د تلو د هغې په منډو ترلو کې د هغوی په درد کې د هغوی په هلو ځلو کې چې کوم دی نو دا ملګري راغونډ شوي دا یو فاونډیشن یې جوړ کړی دی سفینة المساکین په نوم باندې. زمونږ ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې موږ څوک ویني څوک راته ګوري څوک هم اوري هغه ټول نه زمونږ دا هیله لرو دا تمه لرو چې انشاءالله تعالی موږ سره به څنګ په څنګ په دې کې ودرېږي او انشاءالله زمونږ دا فاونډیشن به مخ په ترقۍ باندې چې کوم دی موږ سره په چلولو کې برفور کوشش کوي. الله رب کریم دی او الله رب کریم دی چې کوم دی زمونږ دا فاونډیشن مخ په ترقۍ باندې مخ په وړاندې باندې چې کوم دی نو دا اوچلی او ان شاء الله تعالی موږ کوشش هم دا دی چې موږ په دې علاقه کې چې کم غریب دی فقیر دی مسکین دی چې د هر یو کور ته ان شاء الله تعالی موږ ورسو او زموږ د فاونډیشن چې کوم ملګري دي دا د خیر سره ورشي او د هغوی هغه درد د هغوی هغه تکلیف د هغې نه ځان خبر کړي او هغه شانته کې طریقې سره هغوی سره لاس امداد وکړي. تاسو ټول ته زموږ د اپیل دی چې تاسو موږ سره په دې کې مرسته هم وکړئ او زموږ ملاتړ هم جوړ شي. د سفینة المساکین د فاونډیشن کم اراکین دي اول چې کم دی نو هغوی شروع د خپل ځان نه کړې ده. اول منګه په هر میاشت کې خپل ملګری 300 روپۍ 500 روپۍ څوک چې پکې د وس کېږي د چا هغوی پکې 1000 روپۍ دا پکې جمع کوي میاشت په میاشت باندې نو الحمدلله د هغوی هغې نه هم داسې څه جوړېږي چې انشاءالله داسې یو فقیر مسکین غریب د یتیم کور ته به ان شاء الله تعالی داسې څه نه څه راشن تلی شي الحمدلله او په دې باندې موږ فخر کوو بلکې د الله پاک نه چې کوم دی نو مشکور یو چې الله پاک موږ له دونه توفیق راکوي چې زموږ د 100 روپۍ چې کوم دی یو فقیر د یو مسکین د یو غریب ګېډې ته چې کوم دی نو یو نړۍ لاړه شي وغه الله الله کې دا موږ ته چې کوم دی دا الله پاک ته د دنیا او د وما فيها د دینه چې کوم دی نو دا بهتره ده. الله رب کریم دی د دې ملګرو د اخلاص ستاسو د راتله زموږ د راغونډه د خپل دربار کې قبول کړي. الله رب کریم تاسو ټول له جزای خیر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شهزاد بھائی تاسو هم ډیره شکریا چې تاسو زموږ د فاونډیشن له وخت ورکو او باقي زه به حیثیت یو خدمتګار په دې فاونډیشن کې منډه ترړه وم د ملګرو سره او زموږ مولوي صاحب د ماشاءالله تفصیل سره خبره وکړه نو څومره چې زموږ کسان څومره اواز اوري او موږ ویني نو ټولو ته درخواست ان شاء الله د فاونډیشن سره لاس اخلاص وکړي منډه ترړو وښي او دا ان شاء الله کامیاب کړي. الله پاک دې دا زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت دپاره چې کوم دی د مغفرت ذریعه وګرځي. پاک دغه شان مخکې موچلی او زه خپل ځاني د ملګرو ته یو میسج کوم زه په خپله د مچو روزګار کوم دا اواز چې زما کم ملګري اوري د مچو ملګري انشاءالله هغوی په دې کې زما سره برپور تعاون وکړي. زه به هغوی سره انشاءالله خپلې رابطې هم کوم. کم ملګري بار زما پیژني زما دلنواز نوم دی او د مولانا صاحب مشر ورور یم انشاءالله ما څومره وس دس کېږي انشاءالله او دا اواز زما چې خاص کر د مچو ملګري دي هغوی ته رسي انشاءالله هغوی ما سره تعاون دې دغه دپاره انشاءالله وکړي. انشاءالله ډیر تفصیل سره ملګرو ډیر ښکلې خبرې وکړلې. قدرمندو یو خبره زه د پروګرام په اختتام کې چې کوم دی کول غواړم تاسو چې دا کوم پیسې ولیدلې دا مطلب چا نه دي دغه کړي څنګه چې موږ د فاونډیشن مطلب لومبی پروګرام موږ کوو موږ دا خبره کړې وه چې دا پروګرام چې کوم دی دا فاونډیشن چې کوم دی دا موږ اپنے مدد آپ کہتے ہیں یعنی د خپل ځان نه شروعات دوی کړي دا
د ملګرو د خپل ځان نه دا شروعات کړی دي او ماشاءالله تاسو به وینئ زموږ تېر چې څونه ویډیوګانې دي پر چینل باندې ماشاءالله سفینة المساکین فاونډیشن خپل هم چې کوم دی یو پیج چلیږي مختلف قسمه چې کوم دی تاسو زموږ هغه هلې ځلې هلته هم وینئ چې مطلب مونږ ځو او دا صرف لکه مطلب شروعات چې کوم دی د دې ملګرو پرې پیسو باندې شوی دی نو زموږ مقصد د ویډیو دا دی تاسو به هم وایئ په تېر دغه کې هم مونږ دا وي چې کنه یا خبره بار بار راتلو مقصد زموږ دا دی چې د فاونډیشن چې کوم دی مولانا صاحب د ځان دپاره نه دی جوړ کړی ماشاءالله مولانا صاحب هم ښه مطلب د برابرې کورنۍ نه دی داسې خو څونه ملګري دي الحمدلله ټول ښه برابر دي خو مولانا صاحب یو سوچ راوړو یو فکر یې راوړو چې مطلب په معاشره کې چې کوم مطلب د دوی تیر تقاریرو کې به هم تاسو اورېدلي څونه مطلب هلې ځلې چې دي مطلب په دې معاشره کې چې کوم دی یتیم غریب مسکین داسې خلک دی نو مطلب هغوی له لاس ورکول دي زموږ مقصد صرف او صرف دا دی چې مطلب د فاونډیشن ستاسو دی نو مقصد هم صرف او صرف دغه دی چې مطلب مونږ چې سم کوو چې د هغې نه تاسو مطلب خبره ساتو په دې ځای کې یو خبره بل هم کول غواړم ما له کله کله چې ډېر زیات حسرت هم راشي ډېر حیران هم شمه بعضې خلک چې کوم دی د فاونډیشن د سیاست نوم ورکوي نو برای کرم مطلب دی کې د سیاست هیڅ قسمه څه دغه نشته دی الحمدلله د فاونډیشن چې شروع شوی دی او زه راځم دلته کې مطلب میډیا کوریج اخلمه د هغې صرف او یو دغه اعتماد د هغې وجه دا ده ماشاءالله د فاونډیشن چې د کومو خلکو په لاس کې دی ماشاءالله دا پاک خلک دی دا ډېر علما دي ماشاءالله ستاسو د یو روپۍ امانتګر خلک دی نو په دغې وجه باندې چې کومه دی مطلب دې حالاتو له دوی دي دغه ته چې ما وکتل مطلب زه هم ځان ته راکینچا وکړم ما یاره زه هم ستاسو چې کوم دی د فاونډیشن حصه جوړه شم او هغه څه پټ پناه نه دي الحمدلله تاسو دغه تېر پروګرامونو کې مې اورېدلي دي نو بهرحال زموږ مقصد دا دی چې زموږ د قافله دغسې مطلب اوږده شي غټه شي ښه خلک موږ سره ملګري شي او دغه شان د یتیم یسیر مطلب زموږ چې دا کوم میشن راوړی دی په دې کې زموږ سره غونډ خلک ملګري شي او موږ چې کوم دی مطلب په پوره موږ نه څونه کېږي معاشرې نه دا دغه لر کړو بهرحال دا خبر رانه اوږدېږي او تاسو ماشاءالله د دوی خبرې هم ښه تفصیل سره واورېدلې د خپرونه هم په دې ځای باندې راټولول غواړم خو مولانا صاحب هغه یو شعر رایاد شو مطلب د دنیا نه د هر چا تګ دی شاعر وایي ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل ماشوم پیدا شي که نه مطلب خوی جوړ کړی غونډ خلک ورته خوشحالېږي او هغه جړا کوي وایي ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي نو دغه سره چې کوم دی خپل ورور شهزاد خان له ورکوي اجازت چېرته چې مو اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان زما په خپل زړه کې بلا دردونه پټ پراته دي زما په خپل زړه کې بلا دردونه پټ پراته دي ستا په حال को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए